چې همیش هغه څه چې په افغانستان کې زمزمه کېدل هغه اوس زموږ د ګاونډي هیواد له خوا زمزمه کېږي. لکه یو مثال دا چې کله چې د نجیب په مقابل کې دلته یو ملي پاڅون روان و، خو ورسره په خوا کې هغه روسانو او یا هم د خلقیانو پرچمیانو په نوم باندې کوم ډلې یادېدلې، هغوی به هم دا ویل چې دا هر څه له پاکستان ضروري کېږي او یا هم همدغسې تر تقریبا کال یو نیم کال وړاندې پورې. خو نن همغه ملک دا دعوه کوي چې په پاکستان کې چې څه روان دي دا د افغانستان یا د افغانستان د جغرافیې او یا د افغانستان د حریم له خوا په موږ باندې کېږي، زموږ طرف ته کېږي. داسې یوه خبره چې هېڅ چاته د منلو نه ده او هېڅ کله دا کار ممکن نه دی چې پر مثال ودی شي، ناممکن دی. یعنې په دې لحاظ باندې چې دغه ډلې ټپلې چې هر څوک دي د هر چا تر لاندې او په هر نامه چې دي دې ټولو هغه ځاله او موقعیت چې دی هغه په همغه خپل ملک چې هغه پاکستان دی په همغه ځای کې دي، که هغه ټي ټي پي دی او یا هم نورې دغه ورته ډلې دي، دا ټولې د دوی په ملک کې ځای لري او د دوی په ملک کې عملا په همغه ځایونو کې پټن ځایونه او یا هم د دوی میشت ځایونه دي. دا چې دوی ولې اوس په فعلي شرایطو کې دا خبره د افغانستان په خاوره باندې ورته پلي او یا هم په فعلي حاکم اسلامي امارت باندې ورته پلي چې د اسلامي امارت په دې کې پړ بللی دی او یا هم د افغانستان جغرافیه تقریبا یو قسم تر نقض لاندې راوستلې ده، دا د دوی خپل شخصي نظر ده. خو په دې باندې افغانان هم پوهېږي او نړیوال هم پوهېږي او همدغه پاکستاني چارواکي چې دغه خبرې کوي دا هم پوهېږي. خو رابو شو دې ته چې دوی ولې دغه رقم ته یو بې اعتنا خبرې کوي. آیا دوی هم اوس د افغانستان فعلي حاکمیت ته د جمهوریت په نظر باندې ګوري او یا هم دلته نور څه دي پر مثال چې دوی اوس طالبانو ته یا اسلامي امارت ته د هغه قوت په نظر باندې ګوري کوم چې د مجبوریت په اساس باندې د امریکا په مقابل کې په جهادي بهیر کې موقعیت درلود یا موقف درلودله. هیڅ کله اسلامي امارت خو اوس هغه موقف نه لري لکه څنګه چې د امریکا ضد جهاد په دوران کې درلودلو په هغې وختو کې مجبوریت او یا هم مجبوریتونه نور موجود ول سره هغه په هم په مذهبي لحاظ هم په عنعنوي لحاظ او هم تقریبا د جهادي بهیر د امتداد غزولو په خاطر باندې. نو په دې لحاظ باندې اسلامي امارت اوس یو ثابت آزاد او په اصطلاح باندې واضح موقف لري، هغه که دښمني که دوستي، هغه که همسایي غیر همسایي، هغه که مسلمان هیوادي زموږ ګاونډی ملکي او یا هم غیر مسلمان ملکي، هیڅ کله دغه رقم ته خبرو ته اسلامي امارت نه هم د چا د فشارونو په مقابل کې سر ټیټی کوي او نه به هم سر ټیټی ورته وکړي او نه به هم د افغانستان جغرافیه د چا تر تجاوز لاندې راشي. چون افغانستان یا د افغان جغرافیه یا د افغانستان جغرافیه اوس یو بې صاحبه وطن یا بې صاحبه ځمکه نه ده، یو بې صاحبه جغرافیه نه ده، بلکې خپل صاحب لري، یو سرپرست لري او په دې ځای کې یو حاکم دغسې دولت لري چې د هر ملک سره هغه دا مهمه نه ده که دوی زموږ سره کومکونه کړي یا نه دي کړي. دا مونږ منو چې دوی به زموږ سره پر مثال په ډېرو حالاتو کې کومکونه کړي، په سختو حالاتو کې د افغان مهاجرینو سره یا نور همداسې موضوعاتو کې چې نه غواړم یادونه دلته وکړم. خو بیا هم کله چې یو څوک خپل ازادۍ ته رسیږي احسان مني، خو دومره هم نه چې هغه احسان په غلامۍ باندې بدل شي. نو اسلامي امارت د هر چا احسان مني، هغه که د عربو ملکونو مسلمانانو دی او یا هم د همسایه مسلمانو ملکونو دی، خو دا چې هغه د دغسې فکر او قیاس وکړي چې د اجیرانو او یا د غلامانو په قسم باندې به دوی دلته حاکمیت وکړي او یا به هم دې جغرافیې ته دغه جمهوریت وخت په رقم باندې وګوري چې دلته په میاشت کې 3,000 4,000 پورې په اصطلاح باندې راکټونه واردل، هیڅ کله به دغسې ونه شي. لکه موږ تاسو چې ولیدل عملا په دې وروستیو وختونو کې بعضې واقعات وشول په سرحدي سیمو کې چې مستقیم جواب ورکړل شو دي، ځکه د دې په خاطر باندې اسلامي امارت پالیسي هم دغه ده چې د تفاهم لپاره باید هر موضوع حل شي، که وړوکې موضوع یا غټه موضوع، سیاسي موضوع یا هم تجارتي او اقتصادي او فرهنګي موضوع، هر موضوع چې د تفاهم لپاره باید حل شي. خو بیا هم که څوک سرزیلي کوي او زموږ ملت دغه مظلوم کړېدلي د 43 کلن زخمي ملت ته په بد نظر باندې ګوري او یا هم دلته بیا سترګې ورته برډې نیولې وي تر څو دا ځمکه او دا جغرافیه په د جګړې په میدان باندې بدله کړي او یا هم د تروریزم په غیر معقول نوم باندې په اصطلاحاتو باندې بیا دلته وکاروي او یا هم محکوم کړي. هیڅ کله نه اسلامي امارت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي، یعنی زموږ د ګاونډي هیواد پاکستان په شمول باندې اول خدای چې دوی باید په خپل دغه رقم خبرو کې مخکې هم دغه رقم د دوی یو وزیر افغانانو ته او یا افغانستان ته د خپل دشمن خطاب کړی و چې بیا ورپسې بخښنه غوښتله. نو په دې لحاظ باندې هم موږ په دې باندې د دې غوښتنه کړې ده
البته اسلامي امارت مشرانو هم د دې غوښتنه کړې چې دغه رقم مسؤلین چې کله د پاکستان خبرې کوي دوی باید مسؤلانه خبرې وکړي، بې مسؤلیت خبرې ونه کوي او په خپل خبرو کې په کلماتو کې هر څه ته متوجه اوسېږي. څومره ډیپلوماټیک اصول دي، دلته یو حاکمیت موجود دی، دلته یو ملت موجود دی، دلته یو جداګانه جغرافیه موجوده ده او په دې ځای کې تر هغې ځای نه هر څه امن دي. که د امنیت په لحاظ باندې وګورو، امنیت زموږ تر پاکستان نه بهتره دی. که د اقتصاد په لحاظ باندې وګورو، اقتصاد زموږ تر پاکستان نه بهتره دی. او که د دغسې نورو فرهنګي موضوعات او بیا هم اجتماعي موضوعات باندې وګورو، افغانان په هر چا کې تر هر چا ماشاءالله یعنی وړاندې دي او مخکې دي، بالخصوص تر پاکستان نه. یعنی ټولې دنیا او موږ افغانان او پاکستانیان ټول په دې باندې پوهیږو. خو دا چې دوی دلته ولې دغسې یا رقم ته خبرې وکړي په داسې حالاتو کې چې کله هغې حالاتو کې په افغانستان کې یو څه حالات سره مخ په ښه کېدو یا مخ په خرابېدو باندې شي، په دوی یو دلته یو فیصله باندې یو چلک راواچوي. دا د دوی هغه منافقانه سیاست دی چې تقریبا له څلورو لسیزو راهیسې دوی د افغانستان هر حاکم نظام په مقابل کې کاروي. خو ان شاء الله په دې باندې افغانان مطمئن اوسېږي، یو زموږ څه ملت د خبرو نه داسې معلومیږي چې قصدن یعنی دا غواړي چې نړۍ ته دا وروښيي چې یعنی ټي ټي پي یا د پاکستان طالبانو تحریک چې دغه د اسلامي امارت پورې اړه لري، دوی ورته مثلا دلته زمینه مساعدوي. ستاسې له نظره په داسې حساسو شرایطو کې چې اوس افغانستان ډېر یو سخت حالت سره مخ ده، په عین حال کې د پاکستان یو لوړپوړی چارواکی د رسنیو پر وړاندې دغسې حساس موضوع ته اشاره کوي او په افغانستان باندې دا پورې کوي. ستاسو له نظره که لنډ راته ووایي اصلا او اساسي هدف یې څه کیدلی شي؟ دا چې دوی ټي ټي پي په امارت اسلامي پورې تړي، دا خبره د دوی کاملا دروغ ده. تقریبا په دې باندې دوی هم پوهېږي، موږ هم پوهېږو چې ټي ټي پي په کوم ځای کې موقعیت لري، پاکستان په هغه سرحدي یا قبایلي سیمو کې. دوی اصلا هدف د دې نه دا ده چې تر څو په اسلامي امارت باندې د نړیوالو لخوا هم فشارونه زیات کړي، چون په پاکستان کې څونه چې معلومیږي په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت ترنګلی دی. نو په دې لحاظ باندې دوی غواړي چې د دې مسؤلیت په امارت او یا هم په افغانانو یا افغانستان په حاکم نظام باندې واچوي او نور هم تر فشار لاندې راشي. او دوی د نړیوالو نه هغه پند چې د جګړې په نوم باندې په تیر 40 کلونو کې د خپلولو د افغانانو یا د پاکستان د قبایلي سیمو په نوم باندې هغه دوی بیا خپل کړي. خو هیڅ کله دغسې به ونه شي ان شاء الله. اوس هر څه دلته افغانان او اسلامي امارت هغه کوم فعلي حکام چې د ورته متوجه دي د چا شایعاتو ته هیڅ تقریبا په دې نظر باندې نه ګوري چې د دوی شایعات په دوی پورې دلته په ناحقه باندې وپیلی شي او یا د هم ورپسې وتپلی شي، بلکې اسلامي امارت نړیوالو ته دا قناعت ورکړی، دا ډاډ ورکړی دی چې پاکستان په خپله باندې په دې هر څه کې دخیل وه. لکه څنګه چې یو وخت کې به اکثریت او سیاسي مشرانو نړیوالو او بیا هم د سیمې او منطقې مشرانو به ویل چې پاکستان به یوه ورځ نه په دې اور کې سوځېږي. نو نن چې افغانان له دې اور نه وتلي او دا اور له افغانستان نه الحمدلله وتلی دی، دا اور د دوی په لمن کې دی، نو دوی دا په افغانانو پورې نه تړي او نه یې هم په اسلامي امارت پورې تړي او نه دې هم خپل شوم اهداف چې هغه د پند مسایل او یا هم سرحدي مسایل دي، پر مثال هغه د دې رقم یعنی تهمتونو په اساس باندې لاس ته نه راوړي. ډېره زیاته مننه.